بسم الله الرحمن الرحیم. حامد و مصلی. محترمینو، هغه اعمال په روژه کې کول چې روژه په مکروه کیږي، یعنی د روژې ثواب په کمیږي، دا هم شه بغاور سره واوري او د دې څخه د ځان سره درواغ گواهی ورکول، غیبت کول، چغلخوري کول، دوکه ورکول، جنگ کول، د درواغ قسمونه اخیستل، فحش حرکات کول، فحش خبرې کول، ظلم کول، د چا سره دشمنی ساتل، د پردی ښځو سره ملاویدل، د هغو سره خبرې کول، یا هغو ته کتل، سینما کتل، ټیوي کتل، وی سی آر کتل، او د دغه شانو څخه باید هر روژاتي ځان وساتي، پرهیز وکړي. روژه خو په فاسدېږي نه، خو البته په مکروه کېږي، په ثواب کې کمی نه. په حواله سره د ابن ماجه جلد نمبر صفحه نمبر 121، معارف السنن جلد نمبر 5 صفحه نمبر 316، شامی جلد نمبر 2 صفحه نمبر 412. دویم، د روژې په حالت کې یو شی بغیر عذر چکل، یعنی په ژبه سره چکل چې بیا برته توکې، نو دا مکروه. خوند ذایقه معلومول. دا غرنګه د روژې په حالت کې خپل کور والا سره په شهوت باندې ملاویدل، یا مچ ځناخستل، یا پیار سره کول، یا وسره بيدیدل، یا لاس پر تیرول، یا بار بار په شهوت سره ورته کتل. کچېرې د دغه شانو سره د انزال خطر وي یا ګمان وي، نو بیا خو داسې کول ګسه حرام دي. په حواله سره د کتاب الفقه جلد نمبر اول صفحه نمبر 920، فتاوی شامی جلد نمبر 2 صفحه نمبر 219. څلورم، په خپل خولو کې ډېرې لاړې جمع کول او بیا هغه تیرول، دا مکروه دي. پنځم، د جما محرکات، یعنی داسې شهوت انگیز خیالات راوستل زړه ته، یا هاسې مناظر کتل چې په زړه کې دی کوروالي کې یا جما کې یا د چا سره سات تېروي، نو د دغه شانو سره ځان ساتل، په دا شانو کې پرېوتل، دا مکروه. په حواله سره د فتاوی نمګیری جلد نمبر اول صفحه نمبر 199، حجت الله البالغه جلد نمبر 2 صفحه نمبر 141. بلا عذر د سهار پرې د ناپاکی په حالت کې وسیدل، یعنی د شپې ځان معذوره کوي او بیا د سهار د لمانځه پر دغسې پروت دی، نو دا مکروه. وهم، د روژې په حالت کې دومره وینه ورکول چې کمزوري راسي، دا مکروه. اتم، د روژې په حالت کې شکنځل کول، په دې سره هم روژه مکروه کیږي. نهم، د روژې په حالت کې ټوټ پیسټ منجن په داسې شانو سره غاښونه صفا کول. چیرې دغه دوا حلق ته نه ورسېږي، که حلق ته ورسېدله خو روژه په پاسي. لسم، د استنجا په وخت کې چې غټې بولې وکړي، په استنجا کې دومره مبالغه کول چې دننه د اوبو د کلو شک پیدا سي، نو دا مکروه دی. یولسم، په پزه کې اوبه اچول یا کولي کول، په دې کې ډېر مبالغه کول، دا مکروه دی. چې پزې ته ډېر په زور اوبه وغورځوي یا په خوله کې ډېر غرغړه وکړي، نو دا هم مکروه. په حواله سره د ابو داود شریف دا غرنګه فتاوی عالمگیری جلد نمبر اول صفحه نمبر 200، مرقات جلد نمبر 4 صفحه نمبر 259، شامی جلد نمبر 2 صفحه نمبر 414، فتاوی هندیه جلد نمبر اول صفحه نمبر 199، فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 4 صفحه نمبر 255، فتاوی عالمگیری جلد نمبر اول صفحه نمبر 199.